دا د بریتانیا پر اسمان باندې اوس د شپې شاوخوا 1 بجه د سپوږمۍ ننداره ده. د بریتانیا پر اسمان د اسمان په وریځو کې پوښلی دی، خو بیا هم سپوږمۍ ځلانده برېښي او نن سپوږمۍ د شاوخوا 27,000 کیلومتره ځمکې ته رانږدې شوې ده او د سپوږمۍ دا ننداره زړه راښکونکې ده. دا ننداره به نن شپه دوام کوي او هغه خلک چې نن یې نه وي لیدلي سبا شپه به یې بیا ویني. دا د قدرت یوه ښکلا ده او موږ خو خوند ترې اخلو. خلک ټول کرنټین دي، که څوک نه وي په خبر هغه باید سبا وګوري. خو دا ډېره رانږدې شوې ده ځمکې ته او ډېره روڼه ده نن سپوږمۍ. تاسو یې وینئ چې په ورځ کې دننه بیا هم ډېره ښکلې برېښي.